او دا د زنانه دپاره دی چې د زنانه سره به څه محرم به د زنانه سره محرم او محرم هر هغه چا ته ویلی کېږي چې په دې ښځه باندې حرامي د دې ورسره نکاح نه کېږي د نسب د لاسه د رضاعت د لاسه یا د سخرګنۍ چې کومه رشته یي نو به یې خاون خو او بنیادي سړی نو بیا پلار شو رور شو سخر شو او رضاعت د یعنی روري شو یا خوری شو رواره شو دا ټول پکې دنده راځي نیکه شو پلار شو او دې به رضا خاده شو دا تره شو ماما شو هر څه به دې صاحب ځي بیا خو پکې راغی که نه فروع او اصول دا خو پکې بنیادي داخل دي یعنی موږ هغه ذکر کول دا لرې لرې چې دا د سړي په ذهن کې نه راځي نور دا خو بنیادي کته وبره څه مطلب دی پلار او بره زه کته زوی او کته زه دا خو د ټولو نه زیاته نږدې رشته هغه دا ده او دې ته په عربۍ کې وایي اصول بره څه دي اصول دي انشاءالله سورة النساء کې دي چې سبا یا بل سبا شروع کړو د میراث دا مسلې تاسو ته به بیانوم انشاءالله اصول او فروع اصول بره دي فروع دا لاندې دي خمنځ کې حواشي دي حواشیو کې رونه ترونه د تره زامن نه ماما نه راځي ماما په خپلوانو کې دی دلته کسان دي چې میراث کې وړی شي ماما یې وړی شي میراث کې نه شي نو رونه د رونو بچي ترونه د ترونو زامن د حواشیو کې راځي نو بره څه دي عربي کې څه ورته وایي اصول کته فروع او خواته حواشي نو د ټولو نه زیات نږدې تا ته اصول دي ته د هغو نه راغلی او دا فروع دي ځکه چې دوی تا نه تللي دي او ځکه همیشه په میراث کې چې دې دوو کې څه وکړي نو خوشا والا باندې چې او بسکټ وڅکه وځئ دا اسانه طریقه ده چې کته بره کې څه وکړو نو خوشا کې چا څه نه راشي بعض حالاتو کې هغه استثنایي حالات دي انشاءالله هغه تفصیل به ته بیا په غزي کې بیانوم الغرض زما د خبرې دا و چې محرم هغه سړي ته وایي چې د زنانو سره نکاح نه کیږي په دې محرم کې بل شرط دا دی چې دی به بالغ وي اوس ځان سره ماشوم روان کړی دی رواره یا خوری صحیح ده دا طریقه نه ده صحیح ولې نه ده صحیح ځکه چې دی د دې ښځې دفاع نشي کولی دریم شرط پکې دا دی چې د عقل به کار کوي د لیونۍ نو لیونۍ به خو دوکه کېږي هم ابه څنګه دی زنانه حفاظت وکړي نو دا خبرې پکې لازم دي رسول صلی الله حدیث کې په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث دی لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ښځه به سفر نه کوي مګر د محرم سره یو روایت کې راځي که الله په آخرت باندې ایماني نو بغیر د محرم به سفر نه کوي بعض کسان وایي په ایرپورټ کې ورته زه ولاړ ایرپورټ نه ایرپورټ به نه تا ته دا خبره یاد ده ولې الله ته یاد نه وه الله ته پته نه وه چې داسې وخت به راځي پیغمبر ته به یې ویلی وی که نه چې ته داسې ووایه بله مسله په دې جاز کې ولې ډېر څه نه شي کېدی که دا جاز خراب شي او بل ملک کې کوز کې هلته په ایرپورټ کې دا زنانه بیا هوټل ته لاړه شي یوازې هېڅوک ورسره نشتي یېرېږي به نه یېرېږي به پکې نه وبېرېږي پردی ملک دی پردي سړي دي چې ګوره هغې به څه کړي چا به ورته څه ویلي که نه به ویلي اسلام ته دې کې خپله فایده نشتي د شریعت ټول سوچ ستا د کور والا مبارک دی چې دا په امن او امان کې پاتې شي نو ته چې دا کوشش کې چې لارې جوړې چې په څه طریقه دا مسله ختمه شي دا خو ته د خپل ځان ته شریعت نقصان نه رسوي شریعت خو دا مسله بیان کړې
الا بعض علماء استثنائي حالت وکي چې یو زنانه د زنانو سره راځي یو زنانه د زنانو سره راځي او دویمه دا چې د دې زنانه عمر ډیري نه نکاح ته رغبت شتي او نه پکې د چا رغبت شتي صحیح ده لکه اوس یو زنانه را روانه ده هغه وګورئ چې د شپېتو پنځه شپېتو او یا اتیا کالو راتلی شي خو یو بله خبره ده څه چې زنانه ورسره وي ولې ورسره زنانه وي چې دا په امن کې هر قسم مشکل راتلی شي صحیح ده دا یره خو ختمه شوه چې دې سره څه زیاتې وشي په دې چې خلک پکې رغبت لري هغه یره خو ختمه شوه که نه خو بله یره شتې د دې که څه ته ضرورت شي دا که بیماره شي دا که چاته څه تپوس کوي څه خبره نو د هغې دپاره بیا دا خبره پکې ده چې دا به د چا سره وي دا به د نورو زنانو سره وي نو بیا صحیح ده دلته بله مسله هغه ده په ښار کې دننه زنانه یوازې د یو سړي سره نشي ګرځېدی الا دا چې بل څوک ورسره یي بله زنانه یي ماشوم یي که هر څوک یي یو سړی به وایي چې سفر کې ورته ووایي چې که زنانه ورسره وي خو چې ځوانه جنۍ ده دا نشي کولی دلته دې څنګه وي چې بله جنۍ ورسره وي بله ښځه ورسره وي بیا صحیح ده وجه دا دی چې دا سفر نه دی دا څه نه دی سفر نه دی او رسول صلی عامه خبره کړې ده وی سړی به د ښځې سره نه یوځای کېږي پردی سړی به پردی ښځې سره نه یوځای کېږي او وی دوی چې یوځای کېږي نو درېیم پکې څوک دی شیطان دی نو د هغې دلاسه موږ دا خبره وکړه چې ښار کې دننه چې کله په سفر باندې نه نو زنانه سفر کولی شي د یو پردي سړي سره په شرط د دې چې دې سره بله زنانه یا ماشوم څوک ورسره وي زوی ورسره وي هغې کې هغه شروط دي کوم چې موږ مخکې ذکر کړو ښه چې سړی ورسره نه وي یوازې دا زنانه ګرځېدی شي نشي نور مفتیان عظام څه وایي دی ولې نشي نشي ګرځېدی نو دا خو تاسو تباهي وکړئ د ښځو دا کومې چې ګرځي بیا یوه دا مسله چې کومه ده اول خبره یاد ساتئ چې دا د سفر مسله نه ده یوه دویمه موږ ووایو چې پردی سړی ورسره نشته یو زنانه ده مارکیټ ته ځي یو زنانه ده اسپتال ته ځي یو زنانه ده باغچې ته ځي چې ته ځي سازاد دی یوازې ده خو پردي ورسره څوک نشته نه که به دوی موږ دا فتوا راوړو چې دا حرام کار دی نو دا خو دنیا زنانه داسې ګرځي را ګرځي خپل څه کاري چا کره ځي چا نه راځي غم خادیات او ټولې پکې رالي بیا نو د ډېرو ملګرو ووایي نشي داسې د دوی هغه جذبات دي او جذبات دي چې بنا دي صحیح خبره دا ده صحیح خبره چې ښځه علاقه کې دننه یو کار دپاره وتی شي چې هغې ته ضرورت یا د چا کره ورځي یا سا ازادی په شرط د دې چې فتنه ترې نه جوړېږي او امني نه بیا تلی شي خو دا شرط پکې لازم دی چې فتنه ترې نه جوړ امن یو نیمه ښځه داسې چې یعنې کور کې مشرانو ته اندازه لګي
یو نیم زنانه دي سي چې کور کې په خلک خبر شي چې د دې کردار برابر نه دی، دا زنانه بېدینه ده، دا که بهر ته وځي دې زنانه به نه پرېږدي. خو یو زنانه ته د پته چې دې نه فتنه نه جوړېږي، علاقه هم برابر ده، علاقه کې دې څوک نشته چې په لارو کوڅو کې جنکو ته ودرېږي، نه څوک تنګول کوي او نه دې ښځې ته څوک څه وایي چې دا ټول ستا په زړه کې یي، نو بیا خیر دی که دا وځي، خو په شرط دی چې فتنه نه وي او امن یې په هغه علاقه کې، نو بیا وتی شي.